دا نن سبا د موبایلو دا فتنه چې ده دې د ښځې او د خاوند رشته هم تباه و برباد کړې ده او کور ته ورننوځي یو سړی لکه دا تصویران نشر کېږي تاسو ولیدلي په دې سوشل میډیا باندې لکه یو سړی غریب چا کره میلمه تللی د هغه کوربه چې دی 5 شپږ په موبایلو کې ګوتې وایي میلمه غریب ناست دی دیوال ته بس بیا لږ ساعت بعد وایي سړی بس زه به لاړ شم سپین ګیرې قدر نشته سپین ګیرې په مجلس کې ناست دی یاران لیګی دي په موبایل کې ګوتې وایي د پلار مور قدر نشته والعیاذ بالله پلار ناست دی غریب په موبایل کې ګوتې وایي مور ناسته ده او دی په موبایل کې ګوتې ویي لیګیا دی عالم ناسته دی په موبایل کې ګوتې وایي مشران ناسته دی په موبایل کې ګوتې وایي میلمه ناست دی بیمار ناست دی په موبایل کې ګوتې وایي دی بعضو خلکو خو بالکل د دې موبایل نه سم یو شی ته جوړ کړی دی نو داسې بې ادبه وي نه ځي ته ګوري جومات کې بس جومات کې لکه سلام وګرځئ که نه نو موبایل به داسې راوباسي چا میسیج یې کړي دي هېڅ حیا نشته د الله نه یعنې دې ځای کې هم د ده سوچ دې ته ځي چې ما ته به چا میسیج کړی او دې کې یې سوچ نه و چې ما چې دا مونځ وکړو دا په څه حال وشو دا به الله قبول کړي دا مونځ به د الله په در کې قابل قبول نه خو چې واټسپ باندې چا میسیج کړی چې ده ته میسیج یې کوي هم د ده په شانې دې ټیم کې چې څوک میسیج یې کوي هم د ده په لار روان دګه چې پته لري چې زموږ یار هغه هم دا قیسو والا دی اوس الحمدلله ګوره کوم سړی چې دیندار وي دا به تاسو ته معلوم وي کوم سړی چې دیندار وي د ده د وخت مطابق یعنې د په دې علاقه کې چې څوک اوسېږي او د هغوی هم د مانځه ټیم دغه وي او هغوی ته د مانځه ټیم معلوم وي ده ته د مانځه په ټیم ټلیفون نه راځي که نه ولې نه راځي او ته پته چې سړی دیندار دی خو چې ورته پته وي چې سړی دغه قیسو والا نه دی ټلیفون ورته هم کړه ته ورته ووایه د مانځه ټیم نه وي زه یې پېژنم هغه بیل مازه نو دا الطيور على اشکالها تقع دا یو شی ټول اکثر دا سلسله یې وایي د دوی دې موبایلو ما یې تباهي وکړه که نه د ښځې او خاوند رشته لکه اوس دا دلته د ښځې او د دې سړي په منځ کې دا مسله د موبایل د لاسه راغلې سړی په کټ کې پروت وي په موبایل کې به ګوتې وایي ښځه کټ کې پرته د خاوند په خوا کې موبایل کې به ګوتې وایي بچي غریبانان د هغوی تربیت ونه شي هغوی له ټیم نه ورکړی کېږي بچي ځان له په موبایلو کې لګي هر څه تلي چې ختم شوي دی او بیا دا یو حقیقت ته ته خفه پرې نه شي او زموږ د پښتنو ترقي لږ وروسته کړې ده په دې شینو کې د نور قومونو زموږ نه مخکې دي نو هغه پښتو کې یو متل وي نادیده چې پدیده شي نو رڼا ورځ بې توره شپه شي دا شي نه دې بعضو نوي لیدلي دي که نه نو هغوی ته سم یو سپین ګیری بناسي سپین ګیری دیم په فیسبوک باندې لایو ویډیو او ټیک ټاک او یوټیوب دا شی دیم پېژني خو دې سپین ګیري ته ووایه راشه قرآن راواله وایي زما جبه پرې نه اوري نه پوهېږم په دې باندې د دې موبایل دپاره ده د فیسبوک ټکی زده کړو حالانکې دا فیسبوک د انګلیش ټکی دا د زده کړو چې دا موبایل کې کوم ځای کې دی دا ټیک ټاک کوم ځای کې دا یوټیوب کوم ځای کې دا انسټاګرام کوم ځای کې دا شیونه ټول یاد کړو خو دا د الله دا کلام د ده 80 کاله عمر دی 50 کاله عمر دی د په جومات کې د په کور کې پروت دی پرې نه پوهېږي کې شوق نشته هر شی زده کېږي په شوق باندې یو چې شوق د یو شي سره نه که نه ډېر تعلیم یافته موږ لیدلي دي چې په دې موبایلو نه پوهېږي دا راته مې وویل ډېر تعلیم یافته دیني اکثر او دنیوي پکې چې هغوی د موبایلو په چلولو نه پوهېږي ستاسو څه خیال دی چې دی جاهل دی ځکه نه پوهېږي ولې نه پوهېږي شوق یې نشته ورسره دا د کار سړی دی د ده د کار سره کار دی هغه چې پالتو دی خپل ژوند دغه شان تباه کړي ذکر نه کله دې خبرې ته سوچ کوم پته نشته تاسو به ورته سوچ کړی یا نه لکه زموږ د ژوند خو هسې دا مسې موږ پکې څه کار نه دی کړی د الله دپاره خو دې بعضو ته وګورم زه لکه دې په ست تمه پروت دی چې زه به الله سره میلاو شم زه به الله ته څه ویم د اوسه پورې 30 کاله عمر تا تېر کړو 15 کاله تا څه کړي دي وایي زه سهار پاسم
او د شپې وده کېږم او ډوډۍ خورم او کار کوم او موبایل ګورم او یاران او دوستان او عیش او عشرت، بس دغه ژوند دی. دا ژوند خو څاروي او زناور هم تېروي، څاروي او زناور هم تېروي. هغوی هم راپاسي په څه پسې ګرځي؟ په خوراک پسې. چې خوراک وخوري بیا په څه پسې ګرځي؟ بیا په شهوت پسې. او دی وایي زه چې سهار راپاڅم ځم دغه مزدوریانې کوم او خېټه ډکوم او بیا دغه شهوت دی. نو فرق څه شو؟ دا موبایل لږ په حدودو کې استعمالوي. حدود دې ته هم وایي چې د الله لحاظ پکې وشي. خیر د هېڅ خبره نه، لږ د الله لحاظ پکې کوئ او موږ ته پته ده بس پې ځان وجي. والله که دې ورته اوس ووایي چې دا درس چې کېږي د دې به 10 ریاله ورکوې په هفته کې، ته به بیا وینې چې دغه قسمه خلک که چېرته درس کېږي چې دې دله بیا درس راځي او که نه راځي. خو میاشت لا ختمه شوي نه او دی د موبایلو په دوکان کې ولاړ او په 1.5 او په 200 ریاله ورته نیټ اچوي، هېڅ پروا یې نه وي. خو دقه ورته ووایه وایي داسې کار کوو هره میاشت به 50 ریاله جدا کوو غریبانانو له، یا د دین دپاره یا د دې جومات دپاره یا د علماو دپاره یا د مدرسې دپاره. موږ څو ملګري؟ 10 ملګري، هر یو ملګری 50 ریاله یږدي. یاره موږ ځان له غریبانان یو، دا 50 ریاله او دا خو ځان له لوی شی دی. او بیا د میاشت په اخره کې موبایل په دوکان کې به یې ګوري په 2.5 ریاله ورته کارډ به راشي. دا صرف د انټرنیټ کارډ دی بغیر د ټلیفون د کارډ نه او د هغه استعمال نه هغه جدا ده. دا سړی به الله له څه جواب ورکوي؟ د دین دپاره په میاشت کې 50 ریاله دې تا سره نه شریک کېږي. او د نیټ دپاره 300 خو کمې دي. که چېرته دا ریټ زیات شو که نه نو تاسو څه چې نیټ به پرېږدي؟ که دا کارډ به 500 شي د میاشتې پرېږدي؟ اخلي به. که په 600 شي هم اخلي. خو که د دین دپاره دې ورته 50 ریاله ووایي چې د الله د رضا دپاره د سره دا نشتي، 10 ریاله 5 ریاله یو غریب له دا نشتي، نو لږ ګزاره کوئ. او زه ګوره سپا خبرې کوم، زه دا په چا پردې نه راچومه. دا ډېر پکې موږ ته پته ده چې ځان ته دینداره وایي، د دوی هم ډېر بد حال دی، د دوی هم ډېر بد حال دی. موږ ته پته لګي، اندازه موږ ته لګي. نو لږ ګزاره کوئ په دې موبایل استعمال کې. رابطه څه وخته پورې ته ځان خبرې د دنیا د حال نه هغې له لږ وخت ورکړې، د دین پکې څه واورې هغه لږ دي، د دین پکې څه واورې او بس. دکه موبایل دی او دې ته په مخه کېناسته په کټ کې پروت ورته ګورې، که په ګاډي کې ناستې ورته ګورې، که بس پکې داسې ته په تشتي باتروم کې دننه موبایل ګورې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا ځای چې دی دا اودسمات یې ځای نه وي، دلته شیطانان راجمع کېږي. وایي دلته شیطانان راجمع کېږي، معنی دا چې وخت پکې ډېر بې ضرورته مه تېروئ او پرېږدئ شیطانان راجمع کېږي، دی ورسره پکې ناست او موبایل هم ګوري. د څه وخته پورې چې کله د خلک په اکثر خلک په هغه فطرت او په دروندوالي نو په باتروم کې دا خبره کول به مې یو سړي ته ډېره ګرانه ښکارېده. بړه وي هغه خوښ وي اودسمات یې ځای دی او اوس پکې ناست دی ته موبایل ګوري. فیسبوک او یوټیوب او واټساپ دا په کوم ځای کې چلېږي؟ په باتروم کې. او د الله په کور کې دننه قرآن نشي راغستی، د الله په کور کې دننه نور ځای نه پرېږدي. نو دا حقایق دي، یاد ساتل پکار دي. او که څوک بې خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي. زه دلته دې لپاره نه یم چې تاسو خوشحاله کړي. موږ ته پته دی خلکو حالات څه دي د موبایل سره. تباه او برباد یې کړي بعضو پکې ځان، ایمان، غیرت، پیسې، کور، رشتې، هر څه یې ختم کړي. خو موبایل نه ختموي، موبایل نه خراب کوي.